بسم الله الرحمن الرحیم. کاظم خان شیدا د راوټي له قبله کاظم خان شیدا د 1140 او 1135 کلونو ترمنځ د افضل خان په کور کې زیږېدلی دی او نیکه اشرف خان هجري دی. شیدا په ځوانه ځوانۍ کې د مهاجرت څپېړه پر مخ وخوړه او د هندوستان مهاجر شو او د همدې مهاجرت پر اساس یې په شعر کې سوز او ګداز پیدا شو. ښایي کاظم خان شیدا د خپل پښتني چاپېریال څخه د لرېوالي او په هند کې د اوسېدلو له امله د فارسي ادب تر تاثیر لاندې چې په هند کې درباري دفتري او علمي ژبه وه راغلی وي، ځکه یې په شعر کې فارسي کلمات دومره ډېر دي چې کله یې پښتني رنګ بدل کړی دی. شیدا هندي سبک خپل اوج ته ورساوه او په ټولو معناوو یې د هندي سبک ځانګړنې خپلې کړې، حتی تر دې پورې چې کله خپل پښتني قالب تر هندي سبک زاروي. شیدا د دیوان څښتن دی چې په 1880 کال یې تدوین کړی او سریزه یې هم په خپل سر کې لیکلې ده. لومړی د پښتو ټولنې لخوا د رخات عبدالرؤف بینوا په سریزه 1424 هجري شمسي کال چاپ شوی دی. له دې وروسته هم څو ځله چاپ شوی دی. پوهاند رښتین د ده د شاعرۍ په اړه وایي کاظم خان شیدا د نازک خیالۍ استاد، د لوړ تخیل پیشوا او د جګ ادبي مقام څښتن دی. د خپل اشعار په خپلو خیالونو او شعارو ښایسته کړي. ښاغلی سرڅېړونکی استاد زلمی هېوادمل د لرغونې دورې د ادبیاتو تاریخ کې د شاعرۍ په اړه وایي هغه څه چې د شیدا شاعرۍ ته یې ارزښت ورکړی هغه د ده د شعر ښکلا ده او اشعار یې د خپلو هنري ښېګڼو له پلوه ممتاز مقام درلودلی شي چې په دیوان کې یې ډېرې غزلې دي. نورې برخې یې هم شته لکه بوللې، پنځیزې، څلوریزې، دودیزې او نور شعري ډولونه هم د شیدا په دیوان کې تر سترګو کېږي. د شیدا د شاعرۍ څخه یو څو بیته: پکې نشته سیامست د هغو سترګو، ګرځېدلی په درست هند په بنګال یم، یا په هندي ادا یې وکړې په ما چارې، د شیدا په زړه ساده د روح افغان یم، یا دلداري کله غونچه د هر شبنم کړم، تل د بل په اوښکو تر زما استین دی. شیدا په کال 1194 هجري قمري کې په رامپور کې مړ دی، په هماغه ځای کې ښخ شوی دی. محمدي صاحبزاده د څمکنو د میا عمر زوی دی. پښتو کې د ښکلي دیوان څښتن دی. د قلندر مومند لخوا په 1978 میلادي کال په پېښور کې چاپ شوی او د المستغاث په نامه منظوم پښتو کتاب لري. د برهان الاصول او مقاصد الفقه په نامه 2 عربي کتابونه یې هم لیدل شوي او محمدي صاحبزاده په کال 1200 هجري قمري کې مړ شوی. محمدي صاحبزاده خپله ټوله پاملرنه د غزل خواته اړولې ده او د پښتو ژبې د ادب د دغې اشنا برخې په سینګارولو کې خپل حق ادا کړی دی. د فرهنګ د غني کولو لپاره یې یو ښه کار دا کړی چې د ډېرو شاعرانو دیوانونه یې په خپل فرمایش په خطاطانو خطاطي کړي او د ورکې څخه یې ژغورلي دي. پوهاند حبیبي د ده په اړه د پښتو ادب لنډ تاریخ کې ویلي دي: محمدي صاحبزاده د ښه فکر خاوند دی. د اشعار ادبي طبع خوږه او ښه ده. د خپل مبتکر فکر او ښې قریحې په زور زاړه مضمون ته نوي رنګ ورکوي. محمدي صاحبزاده په تاریخي مشاعره کې هم برخه اخیستې ده، لکه نه یوازې لالا ګل دی ډوب د سرو وینو په جام کې، ستا د غم وژلي ډېر دي چې ښخېږي ګلګون هسې، ستا د سرو شونډو په نوم اخیستی عقل له ما لاړ، دا مسجد نه د شراب شته او نه کیف د مجنون هسې. خپل ټول شعرونه یې د جانان د جمال په ستایلو او د غماز په غندلو کې ویلي دي. د شعر بېلګه یې دا ده: محمدي د یار د مخ آینې ته ګوره، دې سړو اوبو ویشتلی یم په نار کې. محمد بیاض ګدون د 12مې پېړۍ شاعر ښکلی دیوان لري چې پېښور کې چاپ شوی. د څمکنو د میا عمر مرید و. په دیوان کې د حمید د غزلو په پیروۍ غزل ویلی دی. دی د پښتونخوا د زیره نومي ځای اوسېدونکی و، بیا دکن ته لاړ او تر پایه په دکن کې و. د هم لکه بیدل حشنغری په شان د حمید ترکیب بند په پیروۍ یو ترکیب بند جوړ کړی، لکه نن به شپه زما د یار کوم مقام وي، لکه میاشت به راښکاره په کوم یو بام، تماشګر به یو مخ ته خاص و عام وي، خوب خندا له ستومانۍ به پرې حرام وي، ولې نه چوي زما زړه له ډېره غمه چې لا بېل ګرځي له خپله همدمه. میر عبدالله اصلا د کندهار د جیسو د کلي اوسېدونکی و، بیا لاهور ته او له لاهور څخه د هند کرشنګر ته تللی او همالته اوسېده. د دیوان خاوند دی. تر اوسه چاپ نه دی. خطي نسخه یې په 1130 هجري قمري کال ښودل شوې. پښتو او فارسي شاعري یې کړې. دیوان یې د جام محبت په نوم د هندي سبک پیروۍ لیکلی دی. دا زما د زړه قطره د سیخ په سر شوه، که په دار باندې له سوخته منصور خیږي، رود د وینو مې د زړه په جوش خروش دی، که مستي له شراب د انګور خیږي. امام خان ترین په هندوستان کې اوسېدلی شاعر دی چې د هندي سبک پیرو بلل شوی. یو غزل یې د ډاکټر هېوادمل په ګلزار روح کې چاپ شوی دی.
مین یار مې مهربان نشو هرګز، نانهار د بخت مې په فرمان نشو هرګز. نور محمد نوري افغان دی اصلا د کندهار اوسیدونکی دی او پنجاب او سند کې ژوند کړی دی. لندن ته هم تللی. د راوټي لپاره یې په 1172 هجري قمري کال په ملتان کې تاریخ مرثي نقل کړی دی. ژوند یې په 14مه پېړۍ کې کړی دی. مورخ، ګرامریست، نثر لیکونکی او شاعر لیکوال و. د پښتو ژبې ګرامري د تحفة الامیر افغانچا روح په فارسي لیکلی. ګلشن امارت یې بل تاریخي اثر دی. ځینې دیوانونه یې هم خطاطي کړي. په پښتو ښکلي حکایتي نثرونه لیکلی دی. په غونچروح کې د هندي سبک پیروي ځینې اشعار شته دي لکه: تورې زلفې یې په مخ شوې خم په خم، که د زنګ لښکر چاپېر شه په حرم، هر زمان مې نوی نوی سر واهه شي چې تحریر کړم راز د تا ښکلی صنم. میرزا حنان بارکزی دیوان یې څو ځله چاپ شوی دی. د محمد حسن زوی دی. په 1210 هجري قمري کال شاوخوا د کندهار د مرکله کې زیږېدلی او ژوند یې تر 1292 هجري قمري کال یقیني دی. د شهزاده سلیم کیسه یې هم نظم کړې ده. په دیوان کې یې غزل، مخمس، مثنوي، رباعي او یو الفنامه هم شته. د کندهار د ادبستان له ډېرو نومیالیو غړو څخه و. حنان بارکزي کابو 1.5 پېړۍ پخوا په کندهار کې ژوند کړی دی. د میرزا حنان بارکزي ټول شعرونه د وصال او هجران، خط او خال، حبیب او رقیب موضوع جوړوي او دا تنګه موضوع یې په ډېر هنرمندانه ډول په ښکلو الفاظو کې ځای کړې ده چې د دې موضوع د بیانولو لپاره ډېر رنګین او ښایسته کلمات او الفاظ لري. حنان ځان د حمید پیرو بولي. کله کله خو د الفاظو او کلماتو په استعمال او کارونه کې د هغه دومره پیروي کوي چې شکل او متن یې په بشپړ توګه کاپي کوي. هغه ترجیباً کې چې د حمید پیروي لیکلی دی، دا پیروي او کاپي په ښه تره توګه جوتېږي. د شعر بېلګه یې د حنان سینه نښو خطو تور ښکاره کړه، که سینه وه د حمید دوکان د مشکو تمامه